حج په چا واجب ده؟ من استطاع الیه سبیلا. حدیث مبارک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه حج په سړي په چی واجبېږي؟ استطاعت سبیل په چی راځي؟ دوی له په زاد او په راحله. دا یو د حجانو روانګي د اشهر الحج نه مخکې وي، یو په اشهر الحج کې وي. دا کتاب د پخوانی دستور موافق معامله ذکر کړي. کوم خلق به چلري و د بیت الله شریف نه د پخو مزل 4 میاشتې 5 میاشتې به په مزلو لګېدي، اشهر الحج به نو داخل دی روانه ده. نو کوم سړی په یغه حلقه کې و چې هغه نور حاجیان حج ته جي د اشهر الحج نه مخکې په یغه وخت کې کدی د زاد د راحله مالک و، نو په دم پارس د خدای به مرسره وځي. او کوم چې نږدې دي چې په اشهر الحج کې دي نو په یغه وخت کې چې د مالک د زاد د راحله و اشهر الحج کې دي نه په د باندې به حج پرسته. لکه نن سبا د داخلي وخت چې د دلته حج ته چې داخلي کیږي دغه چې خو ته تلای نشي، ا د داخلو په وخت کې کته مالک وي نو په تا باندې حج لازميږي، او کنو نو بیا په تا باندې نشته. دغه استطاعت بیا د علماو پر رائے کې مختلف دي. امام مالک رحمت الله علیه وی د سړي عام خپل حال معتبر ده، استطاعت ضرور ده. استطاعت خو که سړی ټول عمر پیاده مزل کی طاقت پیاده مزل لري نو دغه د پاره راحله نه ده شرط. یو سړی ټول عمر سوال کوي ذریعه معاش دغه ده، خو واسطه مزدوري نه کوي، سوال کوي په یغه په سوالم چې مکه ته رسیدي چې حج په فرض کیږي، دغه د استطاعت ده. یو سړی مزدوري کوي روزانه زندگی په مزدوري ده چې مزدوري باندې رسیدای شي په د باندې حج فرض ده. خو موږ مسلک دا ده چې نه، استطاعت سبیل دا ده چې دومره دنیا بلري چې د تاګ او راتګ خرچم ټوله کیږي. لکه نن سبا دا داخله او د چا نفقه چې په د باندې ده، لکه د ښځې او د کنکي اولاد غلامان که څوک لري چې دا تاګ او راتګ کوي د یغو نفقه هم دغومره وي چې یغو ته پرېږدي. دا 4 میاشتې در لګېدې په حج څومره لګېدې چې هلته هغه شی موجود وي، نو دغه قدرت علی زاد و راحله ورسره. دا هم چې خپله به دا انسان په دابه باندې ځان هم تکیه کوی شي، په اوښ مزل به هم کړی شي. نو لحاظه که یو سړی فالج ویلی، سړی شل ده، سړی ړوند ده، سړی دومره سپینګیری دومره ضعیف ته چې په راحله ځان شي تکیه کولی، په دغه وخت کې غني شو، مخکې نه و غني، په دغه وخت کې غني شو چې د عذر وخت موجود ده غني شو، نو هم حج نشته. خو ایموږ په مذهب کې د ننیم صاحبانو دوم قول دا ده چې نه په دغه شته، خو پایده په وصیت او په بدل کې ظاهره کیږي، بل دی ولیږي وصیت دی وکي. د امام صاحب ظاهر مسلک دا ده چې د بل په استطاعت سړی مستطیع نه بلل کیږي، چې خپل طاقت نه وي نو په دغه انسان باندې به حج نشته. موږ په مذهب کې دغه وخت کې سړی او دا نور ائمه وي چې بل سپینګری دی وي ضعیف دی وي خو چې بل څوک لګلی شي حج په فرض کیږي. ولې خصایمه ښځه چې نبی علیه السلام ته وی چې د ما پلار سپینګری حج په فرض خدای طاقت راحله نه لري چې په اوښ سپور شي، زه د دنه حج وکم صحیح کیږي. نبی علیه السلام ورته چې او ان ابي شیخ کبیر ادرکت حجا، سپینګری د حج په لازم شوی ده، زه د په ځای حج وکم صحیح ده کنه. نبی علیه السلام ورته چې او امام سی بی چې دا سپینګری چې خصایمه ښځه نبی علیه السلام ته عریضه کوي، دا چې حاجیان روانېده په دغه وخت کې جوړ و، غنی هم و، جوړ هم و، استطاعت سبیل درلود، حج په فرض شو. خو د ذوالقعدې د میاشتې 15 ورځې پاتې وې، په ذوالقعده کې خلک روان شو، 15 اخرنۍ ورځې پاتې وې د مرض شدید شو، دلته ووته لاسو پښو حرکت پرېښی. نو لحاظه که یو سړی په هغه اشهر الحج کې یا د داخلي په وخت کې ښه راکروغ وي غني حج په فرض شي، دا خو په قدرت
ممکنه باندې د په قدرت میسره خو نه ده بیا چې وروسته ضعیف شي بیرته حج ذمه فارغه کیږي ساقطیږي تر دلته به بیا خامخا بل لیږي که اوله نه غریب په داسې وخت کې شو چې ړوند و شل و ضعیف و نه شوی تلی نو په ده باندې استطاعت نشته نو حج نه ده په فرض که اول روغ و چې حاجیان ورته روغ و د وځنډېدو چې خیر زه خو هسې په اخر کې به په اوښ پسې سپور شم پسې لاړ به شم هلته بیا ضعیف شو نو اوس هغه به بیا بل څوک لیږي لکه دا موږ عام خلک ښه مالدار وي په ځواني کې نن سبا خو ښه شو دا د مسافرو سره عادت شو چې دا څوک په سفر ځي هلته مزدوري کوي حاجیان ډېر شو نو دا ځوانان هم په حجور روان شو مخکې خو به یې تر سپینې ګیرې چې په خوله کې غاښ و تر هغه وخته یې حج نه کوه حج بیا نشم ساتلی څه معنی په داسې وخت کې به حج کوم چې بیا د هغه نه بعد ګناه نشم کړی چې تېرې ګناوې مې په ماپ شي هغه به په لیارې مړ شو هغه کال به بل کال ته به چې راتلو مړ به شو حج په فرض خو حج به یې نه کو ادا دغه ذمه بیا نه ده فارغ په دغه بیا دا ضروري ده چې وصیت وکړي